زه تاسو ته ډېر په عاجزۍ سره درخواست کوم راشئ ما سره دا خبره لږه ومنئ په کومه معاشره کې په کوم کور کې په کوم کلي کې په کومه محله کې د ټیک ټاک هلک مړ شو د ټیک ټاک جنۍ مړه شوه چې هغې به خپل بدن خلکو ته ښوو ای مولانو جنازه یې مه کوئ جنازه بایکاټ دې وکړئ او که کوم ملا د داسې جنۍ او د داسې هلک جنازه وکړه د هغې ملا نه هم بایکاټ وکړئ دا معاشره سمیږي که نه سمیږي دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي تا ته پته ده چې په پلان کې کور کې داسې جنۍ ده چې هغه په ټیک ټاک باندې خپل بدن سړو ته ښیي د دغې کور سره غم خادي پرېږدوئ په دې کې ګناه نشته دی هغه سړی د خپل کلي نه وباسئ حدیث مبارک کې راځي مینه به هم د الله د وجې نه کوي او بغض به هم د الله د وجې نه کوي د داسې خلکو سره غم خادي به نه کوو انشاءالله دا زما د نوي نسل دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي ما ته بله ورځ یو هلک ټلیفون وکړو